سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د ځلوبو یعنې د جلیبي چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو مزېدارو خوږو چل به یې زده کړئ. د ټولو نه مخکې به یو لوښي ته 2 پیالې اوبه ور واچوو او تودې به یې کړو. کله چې اوبه لږې تودې شولې نو بیا به ورته 3 پیالې چیني یعنې بوره ور واچوو او ښه به یې پکې ولړو چې دا پکې حل شي. کله چې چیني یعنې بوره دغسې حل شوله نو بیا به ورته یوه غټه قاشوغه د لیمو اوبه ور واچوو. نیمه وړه قاشوغه به ورته د لاچي ور واچوو. او د 5 نه تر 8 منټو دپاره به یې وخوټ کوو چې دا پکې ښه حل شي. د بل طرف ته به 2 پیالې اوړه ور واچوو په یو لوښي کې. دې په سر باندې به 2 غټې قاشوغې تیل یعنې غوړي ور واچوو. 4 غټې قاشوغې د مستو به ور واچوو. یوه نیمه وړه قاشوغه بیکینګ پاوډر به ور واچوو. یوه وړه قاشوغه نارنجي د خوراک رنګ به ور واچوو. دا به دغسې ورو ورو لړو او 250 ملي لیټره اوبه به ورته ورو ورو دغسې ور اچوو. ښه به یې پکې ولړو چې دغسې ښکارېږي. کله چې دغسې حل شو یعنې غوټې پکې پاتې نه شولې نو زمونږه خمیر د ځلوبو تیار شو. دغسې یو وړوکي لوښي کې به یې واچوو چې بیا یې د دې نه یو بوتل ته ور اچوو چې په ارام باندې ورته ور واچولی شي. دغسې یو بوتل ته به یې ور واچوو. د دې سر چې دی یو سوری لري یعنې دا ځلوبۍ چې بیا جوړوو نو بیا به زمونږ جوړول په دې باندې ډېر په اسانه کېږي. دا دی زمونږ شیره تیاره شوله. نو دا به یو طرف ته په کم اور باندې کېږدو. اوس به یو بل لوښي ته تیل یعنې غوړي ور واچوو او تاوده به یې کړو. زمونږ غوړي دا دی سره شوي دي. هغه بوتل کې چې مونږه د ځلوبو خمیر اچولی دی هغه به په دغه شکل کې به دې ځلوبۍ جوړې کړو. تاسو ورله هر شکل ورکولی شئ ځکه چې ځلوبۍ د هر څوک په خپله خوښه باندې پخوي په خپله طریقه باندې. مونږه دغسې غونډ شکل ورله ورکړی دی څنګه چې ډېر خلک پخوي. نو پرې به یې ږدو چې په دې غوړو کې ښې سرې شي.
دا دی زمونږ ځلوبۍ تیارې دي. اوس به یې د دې نه راواخلو، دا غوړي به ترې وڅنډو او هغه شیره چې مونږه کومه د بورې یعنې د چیني نه او د لاچي نه تیاره کړې وه په هغې کې به یې د 30 سکنډو دپاره پرېږدو چې ښه دا شیره واخلي. ډېر سکنډه پس به یې راواخلو. نو زمونږه ځلوبۍ اوس تیاره شولې. که ستاسو دا ویډیو زمونږ خوښه شوې وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.